له نن 90 کاله وړاندې د افغانستان پاچا شاه غازي امان الله خان د وخت له برېټانوي حکومت خپلواکي بیرته واخیستله او د یو خپلواک هیواد په توګه په رسمیت وپیژندل شو. ازادي او خپلواکي تر ټولو ښایسته او له ارزښته ډکه کلمه ده چې ټول انسانان او ژوندي مخلوقات ورته اړتیا لري. د ارزښتناکې ورځ را رسېدو ته یوازې یوه شپه پاتې ده. د همدې ویاړلې ورځ په خاطر د لغمان ولایتي چارواکو د ازادۍ د اتل پر مزار نن د ګلو ګېډۍ کېښودله. هیواد د خپلواکۍ اتل غازي امیر امان الله خان مقبرې ته د دعا لپاره راغلي. زموږ سره د لغمان ولسونو مشران، د نظامي ځواکونو رهبري، ولایتي شورا رهبري، ځوانان، مدني نهادونه ټول همدلته راغلي یو چې خپل د خپلواکۍ اتل د هغوی روح ته دعا او د افغانستان کې د سولې او د امن د ثبات د ټینګښت دعا او د افغانستان د ولس د یووالي دعا چې دلته مو د خپل مراسم در سره کړل. شاه غازي امان الله خان په 1298 کال د زمري په 28مه چې د 1919 د اګست له 19مې سره برابره ده دغه ازادي له انګریزي ښکېلاکه بیرته ترلاسه کړې وه. د زمري 28مه یا د هیواد د خپلواکۍ ورځ هر کال په خورا شاندارو او ځانګړو مراسمو سره نمانځل کیږي. د هیواد د خپلواکۍ دې ورځې ته په ننګرهار کې هم له کابو 20 ورځو وړاندې ننګرهاریانو چمتووالی پیل کړی و او یوه اونۍ کیږي چې د شپې له مخې هم د دې ورځې راتلو په پار د ښار په واټونو کې میلې کیږي او په پام کې د چې نن ماښام هم په ننګرهار کې د ازادۍ د دې ویاړلې ورځې په ویاړ ځانګړي پروګرامونه، مشاعرې، سندریز شور هم ترسره شي.